أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و او قالوا اغوی ویل، یعنی مشرکانو او کافرانو ویل، آیا اذا کله چې کنا شومونگ عظاما هډوکي ورفاتن او رژیدلی زرات دوړي خاوري، نو آیا انا رښتیا به مونږ لمبعوثون بیا راپورته کیدونکي یو؟ آیا په رښتیا به مونږ بیا را ژوندي کیږو؟ خلقا په پیدایښت، جدیدن نوی، یعنی بیا به د سره نوی پیدا کیږو. الله تعالی فرمای قل ورته ووایه کونو شی تاسو حجارتن تیږي او یا حدیدن اوسپنه او یا خلقا یو مخلوق شی مما د هغه څه نه یکبرو چې ډیر لوی او سخت کاری فی صدوری کوم په زړونو کې ستاسو، بیا به هم دوباره را ژوندي شئ. مطلب دا چې که تیږې شئ یا وسپنه شئ او یا داسې مخلوق شئ، داسې یو شی شئ چې ستاسو په خیال د وسپنې نه هم کلکي، او یعنی د تیږې او د وسپنې نه ډیر کلکي، ډیر سختي، او ستاسو په خیال بالکل پکې د ژوند امکان نه وي، نو بیا به هم را ژوندي شئ. فسیقولون، نو بیا به دوی ووایي من څوک یعیدنا به موږ بیا دوباره ژوندي کړي. قل ته ورته ووایه الذي هغه ذات فطرکم چې پیدا کړي یاستی تاسو اول مرتين ځل، هغه چا چې اول ځل پیدا کړي یې هماغه ذات به بیا را ژوندي کړي. دا یو ډیر لوی عقلي دلیل دی، ځکه که یو څوک د اول ځل د پاره یو شی پیدا کی، نو دوهم ځل پیدا کول یا جوړول خو ډیر اسانه بیا. نو فسینغضون، نو وبخوځوي الیکا تا ته رؤوسهم سرونه خپل، ویقولون او وبوایي متا چې کله دی، چې کله دی هو دا بیا را ژوندي کیدل، یعنی قیامت کله دی. قل ته ورته ووایه عسا کیدی شي ان چې یکون وی دا بیا را ژوندي کیدل یا قیامت قریبا ډیر نږدې. یوم په کومه ورځ یدعو چې هغه جل جلاله راوبولي کوم تاسو، یعنی چې کله مو الله تعالی را ژوندي کړي د قیامت په ورځ او الله تعالی مو راوبولي، نو بیا انکار نشئ کولی. فتستجیبون، نو تاسو به جواب ورکړئ بحمده د هغه جل جلاله په ستاینه سره.
یعنی اغلته نو بیا انکار نه کیږي او د الله په حمد سره به جواب ورکوئ سبحانک اللهم او نور تسبیحات به وایئ و او تظنون ګمان به کوئ یعنی کله چې د قبرونو نه راجګ شئ او د الله تعالی په بلنه د حشر د میدان خواته روان یئ نو داسې فکر به کوئ ان لبستم چې تاسو نه وئ پاتې شوي په دنیا کې یا په قبر کې برزخ کې الا مگر قلیلا ډیر لږ وخت پاتې شوي وئ په 50 آیات کې د تیږو او اوسپنې ذکر ډیر مهم دی ځکه دا دواړه هغه شیان دي چې انسان ډیر سخت او کلک ګڼي قرآن د همدې مثال په واسطه دا پیغام ورکوي چې د انسان بدن که هر څومره بدل شي حتی که د تیږو او اوسپنې په شان کلک شي بیا هم د الله تعالی د قدرته بهر نه دی اوسنی ساینس موږ ته دا ښیي چې د مړو شوو ژوندیو موجوداتو پاتې شوني کله کله د خاورې او معدني موادو سره د تعامل له لارې کلک او د تیږې په شان کیږي دا پروسه چې فوسیل کېدل بلل کیږي دا څرګندوي چې د بدن مواد د وخت په تیریدو سره بدلیږي او حتی د اوسپنې بڼه اخلي دا هغه حقیقت دی چې پخوانیو خلکو نه پیژنده او دا علمي پوهه په خاص ډول د 18مې پیړۍ نه وروسته روښانه شوه خو قرآن کریم 1400 کاله مخکې داسې مثال وړاندې کړ چې د انسان د بدلون تر ټولو سخت حالت بیان کړ تیږه او اوسپنه دا ښیي چې قرآن داسې ژور بیان لري چې د انسان د تصور نه پورته حقیقتونه رانغاړي البته قرآن د ساینس کتاب نه دی بلکې د هدایت کتاب دی خو کله چې مونږ د قرآن آیاتونه د ننني علم په رڼا کې ګورو نو وینو چې د قرآن بیان د حقیقت سره سمون لري او له هغه سره ټکر نه لري وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.